سلامونه دوستانو، نن به وایو چې څنګه کولی شو چې د موبایل سکرین له کمپیوټر یا لپټاپ سره وصل کړو. د دې لپاره یو اپ ته ضرورت دی، یو ګوګل څخه ډاونلوډ کوو. په سرچ بار کې لیکو وایزر فور پیسي وینډو ټنس او دغه لومړنی وایزر ډاونلوډز پر دې به کلیک کوو. سمپل ساده په وینډوز به کلیک کړئ. ښه ما تیار انسټال کړی دی، غواړم چې هغه تاسو ته وښیم. له دې څخه وروسته به لاړ شئ موبایل ته. په موبایل کې به پلی سټور ته ورشئ او پلی سټور کې به ورته وایزر انډرایډ کنټرول آن پی سي دا به ډاونلوډ کړئ. وروسته په موبایل کې د ډاونلوډ څخه صرف وایزر په کمپیوټر کې اوپن کړئ او خپل موبایل د یو اس بي کیبل د لارې کمپیوټر سره کنیکټ کړئ. مثلا نو ډیوایس فاوند میک شور انډرایډ یو اس بي ډیبګینګ از انیبلډ. صرف دا خپل کمپیوټر سره موبایل دی کنیکټ کړئ او له هغې څخه صرف په ویو باندې کلیک کړئ او بیا اوکې. د موبایل سکرین یې موږ ته په کمپیوټر باندې وښود شو کړ. کله چې زه څه موبایل کې کوم ما ته په سکرین باندې د کمپیوټر لیپټاپ په سکرین باندې ښکاري. د وایزر د لارې موږ کولی شو چې د موبایل سکرین کمپیوټر سره وصل کړو او د موبایل گیم یا تصویر پکچرز موږ ته د کمپیوټر یا لیپټاپ په سکرین باندې ښکاره شي. امید لرم دوستان چې دا تاسو خوښ شوي وي. که چېرته ما زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ، لایک اینډ شیر یې کړئ. مننه کوم دوستانو.